السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي عکسونه بیرته راوړئ. او دوستانو آیا دا کیدلی شي آیا موږ په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي عکسونه بیرته راوړلی سو او که نسو راوړلی او که چیرې راوړلی سو نو هغه کومې طریقې دي او کوم شیان موږ په خپل موبایل باندې استعمالو نو بیا موږ هغه ډیټا بیرته راوړلی سو. نو په دغه ویډیو کې به تاسو ته ټوټل معلومات درکړم. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ډیسک ډیګر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګور دوستانو په دې کې دوه اپشنان راځي. اول د بیسیک سکین نو روټ، دویم د فل سکین روټ ریکوایرډ. دغه اول اپشن چې دغه بغیر روټه کار کوي او دغه تقریبا په 100% کې 10% یا 60% ډیلیټ شوي عکسونه تاسو سره راړوي یا نور نه راړوي. ځکه که چیرې تاسو غواړئ چې د موبایل ټول ډیلیټ شوي عکسونه بیرته راوړئ نو دې لپاره به تاسو اول وارې موبایل روټوئ. کله چې تاسو موبایل روټ کړئ نو بیا دغه دویم اپشن په خپله کار شروع کوي. ګوره دغه اوس په دې موبایل کې دغه دویم اپشن کار نه کوي ځکه موږ خپل موبایل نه ده روټ کړی. اول به تاسو خپل موبایل روټوئ بیا له هغه بعد تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره د دغه دویم اپشن په ذریعه سره د موبایل ټول ډیلیټ شوي عکسونه بیرته راوړلی شئ. نو دوستانو که چیرې تاسو خپل موبایل نسئ روټولی یا تاسو نه غواړئ چې خپل موبایل مو روټ کړئ نو دې لپاره بله طریقه هم شته هغه د کمپیوټر. تاسو په کمپیوټر کې یو سافټویر انسټال کړئ. د هغه سافټویر نوم ده ډاکټر پون ریکوري. د هغه سافټویر په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره بیا د موبایل ټولې ډیټا بیرته ریکور کولی شئ. صرف تاسو خپل موبایل د کیبل په ذریعه سره له کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. بیا تاسو د هغه سافټویر په ذریعه سره د ډاکټر پون ریکوري په ذریعه سره هم په ډېرې اسانۍ سره د موبایل ټولې ډیټا بیرته راوړلی شئ. انشاءالله پر روان ویډیوګانو کې به زه تاسو ته هغه طریقه هم در وښیم او په هغې طریقې به هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم. نو راځو ګورو د اول اپشن استعمالو. په دې کې اول اپشن د سټار بیسیک فوټو سکین. ما مخکې هم تاسو چې دغه په 100% کې 10% ډیلیټ شوي تصویران تاسو ته راړوي یا نور نه راړوي. نو سمپل په دغه اول اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته اوس ګوره سکینینګ روان سو او دغه سکینینګ به 100% ته ورسیږي او ستاسو په موبایل کې کوم ډیلیټ شوي عکسونه دي هغه به تاسو ته راوړوي. بیا هم درته وایم ګوره ټول نه راړوي، صرف په 100% کې 10% یا 60% درته راړوي نور نه راړوي. که چیرې تاسو غواړئ چې ټول ریکور کړئ نو دې لپاره بیا تاسو اول موبایل روټوئ بیا د هغه دویم اپشن په ذریعه سره تاسو د موبایل ټول ډیلیټ شوي عکسونه بیرته راوړلی شئ. نو انتظار ورته کوو چې دغه 100% ته ورسیږي نو بیا زه تاسو د دې کېدو طریقه درښیم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره سکینینګ کمپلیټ شو. نو سمپل به دغه اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دغه ټول تصویران موږ ته ریکور کړو. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ په دې کې یو تصویر ریکور کړئ نو سمپل به تاسو په هغه یو تصویر باندې ټیک مارک ولګوئ. په هغه یو تصویر باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. که چیرې تاسو غواړئ ټول پیورس وکړئ په دغه کونج کې 3 ډاټ راوړي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په سلیکټ آل بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې ریکور بټن ده په دغه ریکور بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریکور بټن باندې کلیک وکړئ په دې کې دویم اپشن ده سیو د فایلز ټو ا کسټم لوکیشن. په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ به تاسو یو فولډر وښایاست. مثال زه په دغه ډاونلوډ فولډر کې کوم هغه فولډر به تاسو وښایاست. په اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی سیوینګ فایل له موږ سره روان سو. نو دغه رقم اوس دغه ټول ډیلیټ شوي عکسونه دغه ټول ریکور شوي تصویران به په هغه فولډر کې سیو شي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.